حق باندې امتحان راځي حق دې ته نه وای چې همیشه د پاره هم د مخ په وړاندې رواني مخ په وړاندې. ولی نبی صلی الله علیه وسلم نه په دنیا کې څو غټ حق پرسته موجودي. د الله نبی علیه السلام باندې وحد کې څومره غټ امتحان راغی او یا ملګری شهیدان شو. ملغلری لاسته وي خلک وي د ملغلرو په شانتي ملګری زه ملغلری راچشته وي. والله العظیم د ټولي دنیا ملغلری د یو صحابي د نبی علیه السلام د یو ملګری نوک سره موږ نه برابر وو. دومره قیمتي خلک دي شهیدان شو. نبی صلی الله علیه وسلم زخمی شو. نبی صلی الله علیه وسلم وی لګیو مخ مبارک باندې ویني راماتې وي خپل مخ مبارک نه ویني صفا کولې او فرمایلی کیف یفلح قوم شجوا وجه نبیهم وهو يدعوهم الى ربهم. فرمایلی وی هغه قوم به څنګه کامیاب شي چې د خپل نبی مخ مبارک چې کوم دی په وینو باندې لطپت کو زخمی کو. د دې نبی جرم څه دی؟ د دې نبی جرم دا دی چې دا دی الله رب العالمین طرف ته رابلی. زما عزتمندو زمونږ جرم څه دی چې زمونږ په خلاف دا ټول دنیا ولاړه ده. زمونږ په خلاف خلک لښکرې کوي. زمونږ په خلاف چې کوم دی په مری کې میټنګونه کیږي چې دی په خلاف باندې یو شي امریکا او ایران او د افغانستان مرتد حکومت او ایسای او چین د اتحاد کې ورسره مو سره ملګری شي چې دا خلک ختم کوي. موږ څه جرم کړی دی؟ وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد. زمونږ جرم نشته د دینه ما سوا بل چې موږ صرف او صرف په الله باندې ایمان راوړی دی. موږ د ټولي دنیا د کفارو سره او د مرتدینو سره او د هغې د غلامانو سره د جنگ اعلان کړی دی او موږ دا کلک عزم او اراده کړې ده چې موږ به د الله په ځمکه د الله شریعت نافظو ان شاء الله. نو زما عزتمندو امتحان په حق باندې راځي. نبی صلی الله علیه وسلم ملګري ولیږل قارین د قرآنو 50 صحابه کرامو 50 قارین د قرآنو د نبی اسلام ملګري قوم ورپسې لښکر وکړو او 50 واړه شهیدان کړو. 50 واړه شهیدان دومره درد نبی صلی الله علیه وسلم لورکو. یو میش نبی صلی الله علیه وسلم په منځ کې قنوت نازله کول او دوی ته به خیره کولې. دومره درد ولورکو. اخر ته الله فرمایل چې بس دې بس نو قنوت نازله ورپسې مکوا. دومره درد ولورکو. خدای باوجود نبی صلی الله علیه وسلم همت نه دی بیرلې. الحمدلله زمون حوصله دومره اوچتې دي زمون همتونه دومره مضبوط دي زمون ارادي دومره کلکې دي. په هغه رب مې د قسم چې اسمان